ګرانو پښتنو د انګلیش یو متل دی kill two birds with one stone او مطلب یې دا دی چې په یو غشي باندې دوه ښکاره وکړه. kill two birds with one stone مطلب دا دی چې په یو غشي باندې دوه ښکاره وکړه. خو نه ګرانو کتونکو نن په دې ویډیو کې به موږ په یو غشي باندې دوه ښکاره نه کوو، موږ په یو غشي باندې درې ښکاره هم نه کوو. نن په دې ویډیو کې به موږ په یو غشي باندې څلور ښکاره کوو، ځکه نن په دې ویډیو کې موږ د یو داسې اهم او د یو داسې امپورټنټ سټورۍ په باره کې زده کوو کومه چې ډېره زیاته فني ده، کومه چې ډېره زیاته مزاحیه ده. تاسو له به ډېره زیاته مزه درکړي، تاسو به د دې نه ډېره زیاته مزه واخلئ. خو نه د دې سره سره دا ډېره زیاته موټیویشنل هم ده، تاسو کې به یو جذبه پیدا کړي، دا سټوري به تاسو ډېر زیات موټیویټ کړي. او د دې سره سره نن د دې سټورۍ نه چې تاسو کوم اهم الفاظ معنی زده کوئ نو هغه ستاسو انګلیش لږ نه او ډېر زیات امپروو کوي. نن د دې سټورۍ نه به تاسو داسې سینټینسز زده کوئ، داسې جملې زده کوئ چې هغه جملې هغه سینټینسز به ستاسو په انګلیش کې یو انکریډیبل تبدیلی راولي، داسې تبدیلی به پکې راولي چې هغه عمر تاسو سوچ هم نشئ کولی. او دا یو خبره خو هر چاته معلومه ده، دا یو خبره خو 100% صحیح ده. دا زه نه ویم، دا هغه خلک وایي کومه چې په انګلیش کې ایکسپرټ دی، د کومو مورنۍ ژبه چې انګلیش ده، کومو ته چې نیټیو سپیکرز ویلی کېږي، هغوی وایي که چېرته ته غواړې چې ته دې ډېر په کم وخت کې روان انګلیش ووایې، یعنې ډېر په کم وخت کې روان انګلیش فلوئنټلی انګلیش ووایې، نو بیا تاله صرف او صرف په دې یو خبره باندې، په دې یو ټپ باندې عمل کول پکار دی. تاله همدغسې سټوریانې کتل پکار دی، تاله همدغسې سټوریانې د انګلیش اورېدل پکار دی. نو ګرانو کتونکو د دغې وجې نننی درس، نننی ویډیو ستاسو دپاره لږه نه او ډېره زیاته امپورټنټ ده، ډېره زیاته اهم ده. خو بس ګرانو کتونکو وخت ضایع کول نه غواړو او راځئ چې د دغه سټورۍ په باره کې، دغه کیسې په باره کې زده کړو. It is the story of a lion and lamb. دا د یو ازمري، کومې ته چې شیر ویلی کېږي، کومې ته چې کینګ آف جنګل ویلی کېږي، او د یو ګډې د بچي، کومې ته چې چایلډ آف شیف ویلی کېږي. د دې دواړو ترمنځه یو سټوري ده، د دې دواړو ترمنځه یو کیسه ده. A lamb used to go to river bank. یو د ګډې بچی و، یو لیم و چې هغه به د سیند غاړې ته تو. ریور ویلی کېږي سیند ته او بینک ویلی کېږي غاړې ته. ریور بینک ویلی کېږي د سیند غاړې ته او لیم ویلی کېږي د ګډې بچي ته. A lamb used to go to river bank مطلب یې دا دی چې یو د ګډې بچی و چې هغه به د سیند غاړې ته تو. او used to یو ماډل ورب دی، کومه چې مونږ د خپل ځان په باره کې کله خبره کوو، یا د یو جینۍ په باره کې خبره کوو، لا د یو هلک په باره کې خبره کوو، لا د یو ځناور یا د بل چا په باره کې خبره کوو او د هغې د پاسټ هیبټس بیانو، د پاسټ عادتونه یې بیانو، کومه چې د یو لانګ ټایم دپاره وو، کومه چې به د یو اوږد د یو ډېر وخت دپاره وو. نو دا د ګډې د بچي د یو ډېر وخت عادت و په پاسټ کې چې هغه به د سیند غاړې ته تو. once یو ځل he was drinking water دغه ګډې بچي یعنی دغه لیم اوبه څښلې، یعنی he was drinking water هغه اوبه څښلې. دلته ما د ګډې د بچي دپاره یعنی د لیم دپاره he استعمال که، کومه چې یو پروناون دی. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په پروناون باندې نه پوهیږئ نو په دې باندې مونږ ډېره ښکلي په ډیټیل سره یو ویډیو جوړه کړې ده چې د هغې نه تاسو ډېره زیاته زده کړه کولی شئ. نو تاسو هغه ویډیو هم وګورئ. د هغه ویډیو لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې پرېږدم. he was drinking water دغه د ګډې بچي دغه لیم اوبه څښلې. نو په دغه ټایم کې څه چل وشو بیا؟ a lion came یو ازمری راغی. لاین ویلی کېږي ازمري ته، شیر ته. نو په دغه وخت کې a lion came یو ازمری راغی او څه کار یې وکړو؟ he said دغه ازمري وویل، چا ته یې وویل؟ د ګډې دې بچي ته یې وویل، د لیم ته یې وویل. او څه یې ورته وویل؟ you are contaminating water ته خو اوبه خړی، ته خو ما ته اوبه خړی. ازمری ولګېد او د ګډې بچي ته یې ویل چې you are contaminating water ته خو ما ته اوبه خړی، یعنی ته لګیا یې او اوبه خړی. نو په جواب کې ورته د ګډې بچي وویل لیم smiled دغه د ګډې بچی چې کومه و، لیم چې کومه و، دا
په خندا شو and said او وی ویل sir جناب water is coming from your side اوبه خو ستا د اړخه ستا د سایډ نه را روانې دي ازمری ولګېد او د ګډې بچي ته یې وویل چې ته خو ماته اوبه خړی د ګډې بچي یعنې لیم وویل چې جناب اوبه خو ستا د طرفه را روانې دي یعنې زه تا ته اوبه څنګه خړوم اوبه خو ستا د اړخه ستا د سایډ نه را روانې دي ازمري څه کار وکړو بیا لاین روډ ازمری وغړمبېدو په غړمبا شو یعنې لاین روډ روډ ویلی کېږي غړمبېدلو ته غړمبا کولو ته د ازمري غړمبېدلو ته ویلی کېږي روډ ازمری وغړمبېدو او وی ویل you used to abuse me last year تا خو ما ته تیر کال کنځل کولې زه صحیح ده اوبه خو نه خړی خو تا ما ته تیر کال کنځل کولې ګرانو ګدونکو دلته پکې یو ځل بیا used to راغی نو دا هم د پاست یو هیبټس و چې په تیر شوي وخت کې د دې ګډې د دې بچي یو عادت و او زمري ورته وویل چې you used to abuse me ستا دا یو عادت و چې تیر کال به تا ما ته کنځل کولې نو د ګډې دا بچی ورته اوس څه وایي لیم سمایلز د ګډې بچي وخندل یعنې دا لیم په خندا شو او ورته یې وویل I have born 1 month ago جناب زه خو یو میاشت مخکې پیدا شوی ما نو ما تا ته تیر کال څنګه کنځلې کولې زه خو تیر کال نه وم یو میاشت مخکې پیدا شوی ما ګرانو ګدونکو دلته د دې 1 month په ځای باندې تاسو بالکل ویلی شئ 1 day ago یعنې یوه ورځ مخکې I have born 1 day ago زه یوه ورځ مخکې پیدا شوی ما I have born 2 days ago زه 2 ورځې مخکې پیدا شوی ما 3 days 20 days 3 ورځې مخکې 20 ورځې مخکې خو یوازې یوه ورځ 2 ورځې 20 ورځې نه بالکل د دې په ځای باندې تاسو ویک هفتې هم ویلی شئ I have born 1 week ago زه یوه هفته مخکې پیدا شوی ما I have born 2 weeks ago 2 هفتې مخکې پیدا شوی ما I have born 3 weeks 20 weeks 3 هفتې 20 هفتې مخکې پیدا شوی ما یوازې هفتې هم نه یوه میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې یعنې 1 month 2 months 3 months 20 months یوه میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې او 20 میاشتې مخکې هم تاسو ویلی شئ I have born 1 year ago زه یو کال مخکې پیدا شوی ما 2 years ago 2 کاله مخکې 20 years ago 20 کاله مخکې یعنې د دې یو سنټینس نه د دې یوې جملې نه چې تاسو څومره سنټینسز جوړولی شئ نو د هغې څه شمار نشته تاسو انتهایی زیاتې جملې د دې یو سنټینس نه جوړولی شئ نو لیم ورته وویل د ګډې بچي ورته وویل I have born 1 month ago زه خو یوه میاشت مخکې پیدا شوی ما لاین سیډ ازمري وویل اوکې زه صحیح ده ته خو یو میاشت مخکې پیدا شوی دین نو بیا دین څه ته ویلی کېږي دین کله چې تاسو په پښتو کې وایئ بیا نو زه بیا هلته لاړم زه بیا دلته رالم ما بیا هغه کار وکړو نو د بیا لپاره په انګلیش کې استعمالیږي دین نو ازمري ورته وویل زه صحیح ده تا خو ما ته کنځلې نه دي کړې ته یو میاشت مخکې پیدا شوی نو بیا your mother used to abuse me نو بیا ستا مور ما ته کنځل کولې یعنې یو کال مخکې ستا مور ما ته کنځل کولې lion jumped upon lamb ازمري په لیم باندې یعنې د ګډې په بچي باندې یو چیلانګ ور ولګو یو ټوپی پې ور ووښو lion swallowed the lamb او ازمری ولګېدو او د ګډې دا بچی لوړ تیر کو یعنې روغی تیر کو he was searching excuse ازمري بهانې لټولې ازمري ځان له بهانې کتې چې په څه طریقه باندې اوس د ګډې دا بچی زه وخورم excuse ویلی کېږي بهانې ته که تاسو چېرته چاته ویل غواړئ چې بهانې مه کوه نو بیا ورته تاسو بالکل ویلی شئ don't excuse او مطلب یې دا دی چې بهانې مه کوه خو که چېرته تاسو چاته ویل غواړئ چې ته بهانهګر یې یعنې هرې خبرې له هر کار له بهانه ګورې ته بهانهګر یې نو تاسو ته بیا بالکل ویلی شئ you are excuser او د you are excuser مطلب دا دی چې ته بهانهګر یې excuser ویلی کېږي بهانهګر ته moral of the story د کیسې مطلب دا دی د کیسې نتیجه دا ده actually when we want to fight with someone کله چې مونږ غواړو
تاسو غواړئ موږ غواړو یا بل څوک غواړي ازمری غواړي چې د چا سره وجنګېږي نو بیا وی سرچ ایکسکیوز بیا مونږه یا بل څوک بانې لټئ. مورل آف د سټوري دا ده وایي کله چې مونږ د چا سره جنګېدل غواړو نو بیا مونږه د دغه جنګ دپاره د دغه جنګېدلو دپاره لړاوېدلو دپاره فایټ دپاره مونږ بانې لټو. لکه څنګه چې ازمري بانې لټولې اول یې د ګډې بچي ته وویل چې ته ماته اوبه خړی بیا یې ورته وویل چې تېر کال تا ماته کنځل کولې بیا یې ورته وویل چې نه ستا مور ماته کنځل کولې یعنې د هغې د خوړلو دپاره د هغې سره د جنګېدلو دپاره یې بانې کتې. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به ډېره زیاته مزه د دې سټورۍ نه اخیستې وي ډېره زیاته زده کړه هم دې کړې وي ډېر زیات نوي الفاظ معنی ډېر زیاتې نوي سینټنسز به تاسو د دې نه زده کړي وي. که چېرته تاسو هم غواړئ چې تاسو مزید داسې قسم له سټوریانې واورئ داسې قسم له سټوریانو په مدد سره خپل انګلیش امپروو کړئ په خپل انګلیش کې تبدیلي راولئ نو بیا بالکل تاسو موږ ته یو کامنټس کولی شئ بیا بالکل تاسو موږ ته په کمنټ سیکشن کې یو کامنټ پرېښودی شئ او انشاءالله موږ به د دې نه ښې سټوریانې یعنې د دې نه ښې کیسې تاسو دپاره راوړو چې ستاسو انګلیش پې لږ نه او ډېر زیات امپروو شي ستاسو انګلیش په ډېر کم وخت کې ډېر زیات امپروو شي تاسو په خپل انګلیش کې ډېر په کم وخت کې ډېره غټه ترقي وکړئ نو بیا بالکل تاسو موږ ته یو کامنټ پرېښودی شئ. ټیک کیر یور سیلف until next video. Thank you so much. Thank you.